بنو سي ولا دفاع دی وکړه مرواته بنو سي خامخا راغلي ولې که شغل دی وکړو دا غونډې په چې مخه پکې ده بنو سي ته پته لګي بنو سي ټوک باندې په تر کړي چې مراشي پیدا ټوک کا چې نه پیدا بالکل بنو سي وزیر ملګری و وادرو ته چې بنو سي ته مونږ ملګری خدا کی ساوي چې دوکاوي نه پښه درویغ نه پښه او پسپین نه پیدا ته مونږ ملګری بنو سي ته چې بچای مش په دغه ټول باندې تبا کړه په ملګری خو میډا بچای دا چې مش ته پاتې انګريز ته پاتې چې مش سره نه او دا دغه کیسه مې منواز دي بدا سیمیا سے بعد بنوسی تک وزیر تو تا پینٹ آؤٹ دا بنی ہولا او دا سرسالی دونی او دا بانی مشرائی او وطنی چرگی تسرنگی پاشلو وادر ویلا انشاءاللہ 4 ورشوا وادر کو لگا سوکا چی بلشی مائے اور ڈیرا کاچے وادر کی دا سی طول چشکی ستر جی ایک وزیر کو 35 مائے کھوڑ لے لو کہ کلا بنوسی پینٹ آؤٹ آؤگا درے مڑے ہوتا وڑے کرے درے وزیر ویلا چی دا درے مڑے ہوتا مون کی دی بنے سیا آدھا تو مون تا پینٹا کریے دو تو ملگیری تو شاق ماتا چې په مړی لګیا سره اوس بلوچستان ته چې وزیر اورېده تو سره خو مو ملګري ته بابا د څرنګه مرو وزیر پېټه پرېږدوله او تله چې وایي ته مړی پټیم بابا په ځکه دا خدا سوه چې زه په کور شه پروت وم والي کای ویل کای روغی چې بابا دې بیمور دی بیا مې کلي ډاکټر ورته وغوښتل بلوچستان لګېده غوټه غوټه خوله کوي دغه چې درې مړي دي دا هو دغه کېږي او وزیر کیسا کوي اتره بیا کلی شي 4 روز شو به دا څلور غوسه به باندې بازور ته وروړو به مې اخطا په تیر کړه به مې پېښور ته یو بیا مرش به مې جنازه وکړه به مې خیراتینا په څو کو ګودر کتل بروزي په پرې تال کو ته کړه اتره دا خو ډېر په تکلیف مو شو وزیر چې نه دا مو سره دکان وکړه مړی مو تا کړی وځي په تیر کړه ځه ما کو پاشته خرو پی پاشته دا سیمیا سے باندې بروزي ته ورچې میرا سره تاسو نه چې تاسو مړی وکړه او شرلای ته تعلق بنوسی ولې چې شرلای ډېر وګړي خو نیمه وګړي نیم خو بیا مو ته پته کېږي دا یو څه پته چې هغه خوړای شي چې کله مې څه باندې ورغی شرلای او تعالی کو دومره غوټي ټینګ تعالی ته کو 500 مړی ته وړي بنوسی ولې چې وزیر کما کوي مو خو چل کړه و ته کما کوي دا مې تاسو سم راوخره بیا مو ته پته کېږي چې په مړی لا غوټي نه وشه وادرو کله باندې صاحب بابا سلام کې مړی وته مو چې څنګه به ورګو څه ورشو یاره دلته وو کله په قران کې دا څه پته ورته دا مو ولې نه کلی دا کلو ته غوړي باندې تاله ورې استاله په تاله په ساوه ته دین دا وړه اوس څه مرشو وایي پرې نو خو ټول ټول تا ورې دا څه په تاله کې